د افغانانو ترمنځ په تیره بیا ښځو کې د طلا یا سرو زرو مینوالې ډېرې دي. ځینې ښځې طلا ته د شتمنۍ په سترګه ګوري او ځینې نورې بیا ویاړ او سینګار توکي بولي. د جلال آباد ښار د سرو زرو یا طلا کاروباریان وایي تیر ته اوس بازار پیر او پلور ښه شوی دی. علي حیدر شیرزاد او محمد نذیر چې د جلال آباد ښار منځ کې د شریف په نامه د زرګرۍ په مارکیټ کې هټۍ لري او د سرو زرو کاروبار کوي، وایي طلا 3 ډوله سنګاپوري، کویټي او عربي ډیزاینونه لري چې ډیری د ښار خلک سنګاپوري او کویټي زیات خوښوي ځکه چې کیفیت یې ښه او معیاري دی. دلته خو زموږ سره درې کوم هغه چې دي موږ سره 3 دانې دي، یو چې دی عربي ورته وایي، یو چې دی سنګاپوري دي، یو چې دی کویټي ورته وایي. زیاتره خلک د ښار خلک چې کوم دي دا د کویټي سنګاپوري ډیزاینونه خوښوي او دا د اطرافو خلک چې دي هغه به عربي ډیزاینونه اخلي. سنګاپوري او دغه عربي سره خوښي خلک خو دې کې دوه دي، سره یو دی سنګاپوري دي او یو دی ساده عربي دي. ډیزاینونه هم دلته هم دغه 2 قسمه دي، یو سنګاپوري دي، یو عربي دي ساده لاسي، یو د ماشیني راځي، ماشیني لږ دروند راځي، اقتصاد پورې ده دارچا. دوی وایي مخکې به د طلا یا سرو زرو ډیزاینونه له کوزي پښتونخوا راتلل، خو اوس دننه په افغانستان کې د فرمایش سره سم ډیزاینونه جوړیږي. بلخوا جلال آباد ښار کې د زرګرانو اتحادیې رئیس حاجي ممتاز مومند وایي څه موده وړاندې چې دوی ته د امر بالمعروف وزارت لخوا کومه لایحه د سرو زرو په تړاو ورکول شوې وه، جلال آباد ښار کې 90 سلنه عملي کړې. سرو زرو پیسه باندې د نن یو سمده مخکې د امیر المؤمنین حفظه الله یو فرمان راغلی چې باید په ټول افغانستان کې د سرو زرو عیار د معیاري سټنډرډ سره برابر شي، سره کوم چې په خارجي ممالکو کې مسد عیار دی چې زمونږ د اتحادیې ټولې د وزارت عدلیې مربوط دي. نو د امر بالمعروف د ریاست سره په هماهنګۍ باندې بیا دغه پروسه باندې من کار شروع کو او په بازار کې تقریبا 90% دا پروسه تکمیل کړې ده او مکمل شوې ده. هغه کوم سره زر چې سټنډرډ معیاري نو هغې ته رسېدلي دي. هیواد کې په ډیری ودونو او د خوښیو محفلونو کې د سرو زرو ګاڼه چې ډیری وخت ښځې کاروي او ځینې وخت راغونډېدل هم د خپلو سرو زرو د ښودلو په پلمه وي.